خوش آمدید. تاسو ته وایم افغان پوسټ ته. تاسو ته بهتر معلوم ده چې 1870 کې افغان پوسټ ایجاد شوی ده، یعنې اولین ځل د امیر شیر علي خان په وخت کې افغان پوسټ ایجاد شو. بیا هغه یو ټکټ په نوم د ټکټ کلی شیر هغه وخت کې چاپ شو. هغه ټکټ اوس فعلا موزیم د لندن کې ده، څه کم 2 لکه تر 15 لکه ډالر قیمت یې هغه ټکټ ده. بیا په مرور زمان امان الله خان وخت کې لږ رونق پیدا کړل. بالای سر کې یو پوستخانه، هغه وخت داغخانه ورته ویل، هغه ایجاد شو. مختلف وخت کې په اساس د شرایط د همغه زمان افغان پوسټ خپل طی مراحلو طی کړی ده. کله چې داخلي جنگونه سو، متاسفانه ټول زیربنا د افغان پوسټ وران سو، افغان پوسټ ته توجه ونه سو. بیا پس له هغه دولت انتقالي و موقت انتقالي سره راغی. دغه وخت کې اوس افغان پوسټ لږ دوباره هغه څه باید ورته توجه کېدل توجه نه سو، خو دوباره مکاتب د دولتي افغان پوسټ فعالیت شروع کړ. په دې معنا ولې توجه نه سو؟ هغه وخت زمان داسې فکر و چې تکنالوژي راغلی ده، نو پوسټ ته ضرورت نشته، او نور دنیا کې تکنالوژي و پوسټ قدمونه یو ځای اخیستي دي، او بدون د تکنالوژي پوسټ یو مملکت نه کولی شي پیشرفت ولري. بیا پس له هغه همداسې روان دغه دوره چې فعلا موږ دې ته دورې طلایي وایو. دغه دوره خوشبختانه جلالدمآب رئیس جمهور موږ 3 کلن پلان یې ولیدل، برنامه یې ولیدل، حمایت یې وکړل، او موږ وخت چوکات وزارت مخابرات کې کار کول. مطابق د حکومتي ویش موږ وزارت مخابرات جدا شدو او شرکت مستقل دولتی عرض اندام وکړ، یعنی تغییر شخصیت وکړ. اوس فعلا خوشبختانه موږ نړۍ سره وصل یاستو. 2 تر 5 ورځې هر نقطه د دنیا کې موږ کولی شو ارسالات، مراسلات، پارسلات ولرو، او همچنان داخلي خدمات عامه هم شروع کړی ده. یعنی څه کم 2.5 میلیونه تذکرې الکترونیکي هم تر اوسه ټول ولایتونو ته انتقال کړي دي، منفي کابل خپله اداره د ایسایه توزیع کوي، نور ولایت کې موږ انتقالوو. او بل موضوع د پاسپورت انتقال او توزیع موږ مخکې بیایو. موضوع د تصادیق د وزارت خارجه، وثایق، سند تحصیلي او تذکره د 14 پوستخانې له طریق نه انتقالات کوو. همچنان وزارت معارف سره انشاءالله مخکې ځو چې شهادتنامې مرکز ولایت کې موږ مخکې بوځو، او خلک چې ولایت نه راځي نور ضرورت نشته چې کابل ته راسي. موږ شهادتنامې دوی یا کوروش یا همغه پوستخانې له طریق نه د هر ولایت دوی کولی تسلیم شي. یو غټ پلان هم دا ده چې پوستل کود انکشاف ورکوو، چې هر ساحه هر کور پس از پوستل کود لري. د آدرس یابي موضوع کې ډېر دا کمک کوي، غټه پروژه هم دا ده. نور موضوع د ای کامرس آنلاین شاپینګ باندې موږ کار کوو، او خدمات کارگو ډېر ښه روان یاستو. چې له خیره عملا که وزارت تجارت سره کار کوو چې څنګه کولی شو انتقالات د اموال تجارتي د تجاران د ملي افغانستان ټول دنیا ته ورسوو. دغه موږ چه خبره لاس لاندې پلانونه دي چې انشاءالله عملا باندې کار کوو. اول خو موږ زیربنا باندې کار کړی ده، په دې معنا چې 14 پوستخانې فایبر نوري سره وصل شوي دي، پوستخانې عصري شوي دي، 22 پوستخانې 23 پوستخانې ولایت کې فایبر نوري سره وصل شوی، هغه برته مرکز سره وصل شوی ده. بعضې سیستمونه هم ایجاد کړي دي، مثلا ایدي و سی دی اس سیستم هم ایجاد کړی ده، چې په دغه ډیجیټل سیستم ده چې پس د خلک کولی شي خپل مراسلې، بسته او پارسلات تعقیب کی، او اظهارنامې ګمرکي ورته وایي، خپل ټول حالت کولی شي مالیات نه خبر شي، څونه دغه بسته چې فلاني مملکت ته لیږم، دغه څونه ورباندې مصرف راځي. دغه حالت ډېر یو ښه سهولت ده چې خلک لپاره
ایجاد شوی ده. موږ یو یوزر ګمرکات ته ورکړی ده، نو امید ده چې موینت ګمرکات اسی کودا موږ سیستم سره وصل سي او کوای شي دوی پس له ده خپل بسته د سیستم د مالی وګوري چې څونه یو بسته باندې یو پارسل باندې څونه مالیه راځي.